کریپټو کرنسي څه ته ویل کیږي؟ تاسو به ډېر وخت کریپټو کرنسي نوم اورئ، یا هم کیدای شي په دې برخه کې کار کوئ، خو مګر په دې نه پوهېږئ چې کریپټو کرنسي څه ته وایي، څنګه رامنځته شوې ده، چا رامنځته کړې ده، او د کریپټو کرنسي ګټې څه دي، تاوانونه څه دي، دا او دې ته ورته نور ډېر موضوعات درته په دغه ویډیو کې در پېژنم. ویډیو له اول نه تر اخره پورې دقیقه راسره وګورئ. په کال 2008 د اکتوبر په 1 د ساتوشي ناکاموتو په نوم یو نامعلوم کس یا ډلې لخوا یو فرمان یا وایټ پیپر صادر شو. په دغه فرمان کې دوی یو داسې پیر ټو پیر کیش سیستم یادونه کړې وه چې د هیڅ یو دولت یا ادارې په لاس کې نه و، او د هیڅ کومې ادارې، دولت یا سازمان لخوا نه کنټرولېده، بلکې د دې مکمل کنټرول او لاسرسی د خلکو په لاس کې و. په دغه فرمان کې د یو نوي کرنسي یادونه شوې وه چې د هغه کرنسي نوم و بیټ کوین. په همدې توګه د اسعارو دغه لړۍ ته د کریپټو کرنسي نوم ورکړل شو. نو په لنډ ډول داسې ویلی شو چې کریپټو کرنسي هغه اسعار دي چې په غیر متمرکز یا ډیسنټرلایز ډول د زیاتو کمپیوټري شبکو لخوا رامنځته شوي دي، د هیڅ کوم مرکزي ادارې یا دولت په لاس کې نه دي، بلکې کنټرول یې مکمل د خلکو په لاس کې دی. د کریپټو کرنسي په جوړښت یا کلکولیشن کې یو داسې پیچلی کوډ سیستم موجود دی چې د هغه ویل یا مشخص کول ډیر مشکل دي. دا کوډ په داسې یو لهجه ژبه کې لیکل شوی دی چې هر څوک پرې نه پوهېږي. نو د همدې له امله د کریپټو کرنسي دغه علم ته کریپټالوجي ویل کېږي. که چېرته تاسو پام وي، په وټساپ کې هم اینډ ټو اینډ انکریپشن سیستم موجود دی چې تر شا یو داسې پیچلی ګډ وډ انسایو څخه جوړ شوی کوډ موجود دی چې هر څوک پرې نه پوهېږي. دا په دې مطلب چې کله هم په وټساپ کې موږ یو چاته میسیج لیږو، نو د میسیج لیږلو په وخت کې دریم شخص په دې نه پوهېږي چې دغه میسیج کې موږ څه شی لیکو، څه شی لیږو. نو ځکه چې دلته اینډ ټو اینډ انکریپشن په نوم یو سیستم موجود دی چې مستقیما میسیج همغه شخص ته رسیږي. نو په ساینس کې دغه ډول علم ته انکریپشن ویل کېږي، او په کریپټو کرنسي کې دغه علم ته څه وایي؟ کریپټالوجي ویل کېږي. د بیټ کوین له جوړښت او پیدایښت څخه تقریبا کال وروسته په 2009 د جون په 3 نیټه باندې د بیټ کوین لومړی رسمي شبکه پیل شوه، او د بیټ کوین لومړی جینیسیس بلاک جوړ شو. دا چې بلاک څه ته ویل کېږي؟ دا یو جدا بحث دی چې په بلاک چین سیستم کې به زه تاسو ته در وپېژنم. له هغه وروسته په 2010 کال کې بیټ کوین خپل حقیقي ارزښت پیدا کړ، او یو کس 50 بیټ کوین د $50 په مقابل کې واخیستل. په همدې توګه بیټ کوین ته خپل لومړی حقیقي قیمت ورکړل شو. هغه مهال د یو بیټ کوین قیمت $0.308 سره برابر و. خو د حیرانتیا وړ خبره دا وه چې د همدې کال د مې میاشتې په 22 نیټه باندې یو پروګرامر د 10,000 بیټ کوین په مقابل کې صرف 2 پیزاګانې واخیستې. دغه ورځ ډیره مشهوره ده. د بیټ کوین په تاریخ کې دغه ورځ ته د بیټ کوین پیزا ډے ویل کېږي، او دغه ورځ اوس هم لمانځل کېږي. باید هیره نه کړو چې هر کال د دغه ورځې لمانځلو سره د دغه کس په زخمونو باندې مالګې دوړېږي. له دغه وروسته د کریپټو کرنسي تاریخ یا سلسله پیل شوه. نن ورځ د یو بیټ کوین قیمت تقریبا $55,000 دی. باید هیر نه کړو چې د بیټ کوین قیمت بې ثبات دی، په چټکۍ سره تغییر کوي. څه وخت مخکې د یو بیټ کوین قیمت تر $3,000 څخه هم لوړ و. نو د کریپټو کرنسي چټک بدلون او پرمختګ له امله نن ورځ په ټوله نړۍ کې تر 2 میلیونه زیات کریپټو کرنسي رسمي او غیر رسمي ټوکن یا کوینونه موجود دي. تر دغه ځایه و د کریپټو کرنسي لنډه تاریخچه او پیژندنه. نو اوس راځو دې ته چې ولې کریپټو کرنسي رامنځته شوه، څه علت موجود و چې کریپټو کرنسي رامنځته شوه. که څه هم له یوې خوا د اسعارو تیر تاریخ ته وګورو، له بلې خوا د نړۍ چټک پرمختګ ته وګورو، هر څه د تغییر او بدلون په حال کې دي. نو ورځ تر بلې په هر څه کې تغییر او بدلون راځي. د انسانانو د ژوند په لومړی وختونو کې د راکړې ورکړې بارتر سیستم موجود و، یعنی جنس به د جنس په مقابل کې تبادله کېده. خو دغه حالت کې ستونزې او مشکلات زیات وو. دغه حالت ژر تغییر شو، او بیا خلکو د راکړې ورکړې لپاره له قیمتي ډبرو او غمیو څخه کار اخیسته، لکه سره زر او سپین زر. خو دغه حالت هم زیات دوام ونه کړ. ورپسې فلزي سکې رامنځته شوې. فلزي سکو که څه هم تر ډېره وخته دوام وکړ. خلکو به تجارت او راکړې ورکړې لپاره له دغو څخه استفاده کوله. خو د هغه نه وروسته د 9مې پېړۍ په جریان کې د لومړي ځل لپاره په چین کې د کاغذي پیسو سیستم رامنځته شو. دغه پیسې قرار په ټوله نړۍ کې مروجې شوې. خو ډیره موده وروسته د خلکو د اسانتیا او پرمختګ لپاره په اروپا کې د لومړي ځل لپاره بانکي سیستم رامنځته شو. دغه بانکي سیستم قرار پرمختګ وکړ، او په د وروستیو وختونو کې د پیسو فیات نړیوال سیستم رامنځته شو. فیات د پیسو هغه سیستم ته ویل کېږي چې ارزښت یې د دولتونو لخوا ټاکل کېږي. کله چې په نړۍ کې انټرنیټ راغی، نړۍ خورا چټکۍ سره بدلون وکړ. په دغه حالت کې غذایي پیسې په الکترونیک پیسو باندې بدلې شوې، او بانکي سیستمونو نور هم پرمختګ وکړ.
خو دلته یو لړ ستونزې او مشکلات رامنځته شول د بانکونو او خلکو ترمنځ. ځینو بانکونو سقوط وکړ او ځینو بانکونو په ټاکلي وخت کافي اندازه پیسې نه درلودې، یعنې پیسې به ستا وي خو کنټرول یې د بانک په لاس کې و. مثال په ډول تا سره 1 میلیون پیسې دي او دغه پیسې تا په بانک کې ایښي دي. که چېرته ستا ضرورت شي او غواړې دغه پیسې ټولې راوباسې، که د بانک خوښه نه وي دا پیسې ټولې تا ته په یو وار نشي درکولی، یعنې کولی شي بانک په تا باندې هر ډول محدودیت کېږدي. نو د دغه ستونزو او مشکلاتو په نظر کې نیولو سره ساتوشي ناکاموتو په دې فکر کې شو چې داسې یو سیستم رامنځته کړي چې کنټرول یې ټول د خلکو په لاس کې وي او نور خلک د بانکونو له غلامۍ څخه آزاد کړي. داسې یو کرنسي سکې به یې جوړې کړي چې په ټوله نړۍ کې د منلو وړ وي. همدا لامل او وجه وه چې کریپټو کرنسي رامنځته شو. دا و د کریپټو کرنسي رامنځته کېدو علتونه چې ما تاسو ته په لنډ ډول در وپېژندل. راځو د کریپټو کرنسي ګټو په تړاو باندې. نو اوس به تاسو وایاست چې ولې کریپټو کرنسي تر کاغذي پیسو غوره دي، څه ځانګړتیاوې لري، څه ګټې لري. زه هم دا په لنډ ډول در پېژنم. لومړی خوندیتوب. کریپټو کرنسي اسعار په داسې یو سیستم کې خوندي دي چې د هغو له منځه تلل، د هغو غلا کول، په هغې کې څه خرابي راتلل ناممکن دي. او دغه سیستم چې د کریپټو کرنسي سیستم یې خوندي ساتلی د هغه ته بلاک چین ویل کېږي. دوهم چټکه راکړه ورکړه. کریپټو کرنسي یوازینی هغه اسعار دي چې په ډېر اسانۍ سره له یو ځای نه بل ځای ته لیږد رالېږد وړ دي او دغه لیږد رالېږد صرف د یو څو سکندونو په جریان کې ترسره کېږي. ولې؟ ځکه چې دلته دریم شخص نه دی موجود چې موږ هغه ته پیسې ورکړو، هغه یې بل شخص ته ولېږي. دریم، د کریپټو کرنسي لیږلو فیس خورا لږ او ټیټ دی، ځکه چې دلته دریم شخص نه دی موجود چې موږ تاسو نه فیس یا کمیشن وګرځوي. نو دلته دولت مداخله شتون لري او ځینې خو داسې طریقې هم شته چې هغو په طریقې سره د کریپټو کرنسي پیسو لیږل هیڅ فیس او کمیشن ته ضرورت نشته چې موږ تاسو څخه وګرځول شي، لکه د هر ایکسچینج یو آی ډي په ذریعه سره لیږد. څلورم، اسانه لاسرسی. کریپټو کرنسي یوازینی هغه اسعار دي چې په ټوله نړۍ کې د منلو وړ دي. موږ مخکې وویل چې کریپټو کرنسي په هیڅ دولت پورې اړه نه لري، نو همدې له امله په ټوله نړۍ کې د منلو وړ دي. که چېرته موږ تاسو فکر وکړو هر دولت ځان ته خپل ځانګړی پولي واحد لري چې په هغه هېواد کې پرې اخیستل او خرڅول ترسره کېږي. که چېرته تاسو د خپل هېواد څخه بهر بل هېواد ته لاړ شئ، تاسو نشئ کولی په دغه پیسو باندې هلته راکړه ورکړه ترسره کړئ، نو تاسو مجبور یې د خپلې پیسې ایکسچینج کړئ، همغه پیسو ته یې واړوئ. خو کریپټو کرنسي داسې نه ده، ځکه کریپټو کرنسي په هر هېواد کې تاسو پرې راکړه ورکړه کولی شئ او هر هېواد کې د منلو وړ ده. او پنځم، د انفلاسیون تابع نه دي. کریپټو کرنسي هغه اسعار دي چې د انفلاسیون یا مرکزي بانک د لاسوهنې تابع نه دي. د وخت په تېرېدو سره د دوی قیمت چې دی ثابت پاتې کېږي. د هغه ګټې او ځانګړتیاوې چې کریپټو کرنسي لري. راځو د ګټې ترڅنګ کریپټو کرنسي ځینې زیانونه او خطرونه هم لري، تاوانونه هم لري. دا یو څرګند حقیقت دی چې هر سیستم د ګټې ترڅنګ تاوانونه هم لري چې په هغه کې موجود. نو هغه کوم زیانونه دي چې کریپټو کرنسي لري؟ لومړی، بې ثباتي. د کریپټو کرنسي قیمتونه په ډېر چټکۍ سره تغییر او بدلون په حال کې دي چې خلک د پانګونې پر مهال د زیاتو تاوانونو سره مخ کېږي. او بل دا چې کله بیټکوین رامنځته شو په لومړۍ وختونو کې دغه ستونزه ډېره وه. یو چا به یو جنس واخیسته چې ارزښت به یې $100 و، بدل کې به بیټکوین ورکړل. لږ وخت وروسته به دغه قیمت چې یعنې تاسو به د $100 بیټکوین واخیستل، لږ وخت وروسته به دغه قیمت یا $50 و، یا به د ستاسو $100 په $150 یا $200 بدل شوي و. نو د دغه ستونزې د حل لپاره ورو ورو په کریپټو کرنسي کې تغیرات راغلل او سټیبل کوینونه رامنځته شول. سټیبل کوینونه لکه USDT، USDC، DAI او دغسې نور. او دا سټیبل هغه کوینونه دي چې د دوی قیمت د تل لپاره ثابت او د $1 سره برابر رامساوي دی. دوهم، کریپټو کرنسي اسعار تر اوسه پورې لا هم د ډیرو هیوادونو دولتونو لخوا د منلو وړ نه دي او دوی تر اوسه هم د دوی قانوني حالت نه څرګند دی. ولې؟ ځکه چې موږ تاسو وویل چې کریپټو کرنسي په هیڅ دولت پورې اړه نه لري او د دولت لخوا نه کنټرولېږي. نو دلته د لیږد رالېږد پر مهال دولت د دغه څخه ټیکس یا مالیه نشي کټ کولی. هره ورځ په زرګونو په میلیونو ډالر له یو هېواد څخه بل هېواد ته د کریپټو کرنسي په شکل لیږل کېږي، مګر د دولت ټیکس او مالیې څخه بغیر لیږل کېږي. دریم، غلا او سکیم. کریپټو کرنسي یوازینی هغه پیسې دي چې که چېرته په سمه توګه استفاده نشي، سمه توګه راکړه ورکړه ورباندې ترسره نشي، نو په دغه کې غلا، دوکه، سکیم، فراډ ډېر اسانه دی. یعنې که چېرته موږ تاسو فکر وکړو که موږ په فزیکي نړۍ کې یو کاروبار شروع کوو، په هغې کاروبار کې موږ د چا سره دوکه کوو، غلطي کوو، نو حتما دولت په دې خبرېږي چې دغه کس د چا سره دوکه کوي، غلطي کوي، تېروتنه کوي، د خلکو پیسې راټولوي. نو دولت په موږ باندې هر ډول محدودیت کېښودلی شي، موږ مخنیوی کولی شي.
مګر په کریپټو کرنسي کې دغه مخنیوي چې دی ډیر مشکل دی. نن سبا په انلاین نړۍ کې زیات سکیمران موجود دي چې په بیلابېلو طریقو سره د خلکو څخه په فراډ دوکو باندې پیسې ترلاسه کوي او پیسې سکیم کوي، غلا کوي، ځینې پروډکټونه پرې خرڅوي هغه ترلاسه کوي. لکه ښه مثال په افغانستان کې تاسو ته یادولی شو اومیګا فرو، IGPT، میټاماسک او داسې نورو په لسګونو کمپنیانې پلیټفارمونه راغلل او بیرته لاړل، سکیم شول، د خلکو نه په زرګونو په لکونو ډالره یوړل او غلا یې کړل. نو دغه خلکو چې د افغانانو څخه په زرګونو لکونو پیسې یوړلې، دغه خلک نه معلوم شول چې څوک وو، نه د هېواد یا ځای معلوم شو او نه د همغه هېواد دولت ورڅخه پوښتنه وکړه چې دغه پیسې تا له کومه کړې، له کومه دې راوړلې، له کومه دې لاسته کړې. نو دغه پوښتنه په کریپټو کرنسي کې له تا نه څوک نشي کولی. ولې؟ ځکه چې دلته دولت مداخله شتون نه لري، د امنیت لپاره داسې کوم خاص څه بیا ورسره نشته. همدا قسم په کریپټو کرنسي کې نور غیر قانوني کارونه هم زیاتره ترسره کیږي، لکه غلا، قاچاق، نشهیي توکي او د دولت مخالفو ډلو ته د پیسو لیږد رالېږد تادیې لپاره کریپټو کرنسي اسانه لار ده. نو دا و د کریپټو کرنسي زیانونه او تاوانونه. خو دا هغه زیانونه دي چې که چېرته موږ تاسو په احتیاط توکو نشي رامنځته کېدلی، موږ تاسو د خپلې بې احتیاطۍ له امله رامنځته کېدلی شي. که چېرته موږ په سمه توګه استفاده کوو داسې زیانونه به یې نشي رامنځته کېدلی. نو راځو دې ته چې کریپټو کرنسي موږ څنګه اخیستلی شو، څنګه یې خرڅولی شو، کومې لارې چارې موجودې دي. د کریپټو کرنسي اخیستلو او خرڅولو لپاره ځینې لارې چارې موجودې دي. لومړی د کریپټو ATM سیستم. د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې ځینې ATM ماشینونه موجود دي، خلک کولی شي په اسانۍ سره دغه څخه کریپټو کرنسي واخلي او هم یې خرڅ کړي. خو په افغانستان کې دا نشته. دوهم مشهور سیستم د کریپټو کرنسي اخیستلو لپاره پیر ټو پیر سیستم دی. پیر ټو پیر هغه سیستم ته ویل کېږي چې یو څوک تا ته پیسې درکړي او ته راځې دلته کریپټو کرنسي لګي. نو دغه سیستم هم په انلاین نړۍ کې موجود دی. بعضې اکسچینجونه لکه بایننس، نورو اکسچینجونو کې موجود دی. هلته کسان شته چې تاسو کولی شئ د بانک یا بلې لارې ورته دلته پیسې ولګئ، دا بدل کې تا ته USDT ولګي یا کریپټو کرنسي ولګي. همدا قسم په افغانستان یا نورو هېوادونو کې په محلي توګه هم موجود دی. په لوکل توګه لکه یعنې یو کس ته موږ پیسې ورکوو، هغه موږ ته USDT راکوي، موږ ورته USDT لګو، دی موږ ته پیسې راکوي. نو دغسې سیستمونه موجود دي. دریم د کیش سیستم دی، یعنی بانک ته مستقیما لیږد رالېږد دی. نو په اوسنۍ نړۍ کې په پرمختللو هېوادونو کې په کریپټو کرنسي کې دا سیستم هم موجود دی. په کوم اکسچینج کې تاسو کار کوئ، همغه اکسچینج کې د فیات سیستم موجود دی. تاسو کولی شئ خپلې کریپټو کرنسي فیات پیسو ته یعنې نغدي پیسو ته واړوئ او هغه مستقیما ترانسفر کوئ بانک ته، هلته یې نغدي ترلاسه کوئ. نو دغه سیستم هم ورو په ورو د نړۍ زیاتو هېوادونو ته روان دی او ډېر هېوادونه یې ترلاسه کوي. خو د کریپټو کرنسي پرمختګ سره به دغه سیستم نور هم مروج شي. نو دا و د کریپټو کرنسي د اخیستلو لارې چارې. دلته یوه پوښتنه موږ تاسو سره پیدا کېږي. موږ تاسو ویل چې د کریپټو کرنسي سیستم د خلکو په لاس کې دی، نه د دولت په لاس کې. نو تاسو به فکر کوئ چې په دې کې د وخت په تېرېدو سره خرابي راتللی شي، مشکلات راتللی شي، ګډوډي راتللی شي، مګر خلک د یو په یو ډول بل څوک په بل ډول غواړي. آیا داسې کوم سیستم موجود دی چې د کریپټو کرنسي تر اوسه پورې منظمه ساتلې ده و دغه راکړه ورکړه مکمل سیستم یې منظم ساتلی دی؟ هو، دغسې یو سیستم موجود دی چې کریپټو کرنسي تر اوسه پورې خورا په یو چوکاټ کې خوندي ساتلې ده. هغه سیستم ته بلاک چین ویل کېږي. نو اوس بلاک چین څه شی دی؟ دا خورا تر ټولو جالبه موضوع ده چې دغه به انشاءالله زه تاسو ته په یو جدا موضوع کې ویډیو کې دروپېژنم. نن ویډیو غټه شوه، د ویډیو تر همدې ځایه پورې په راتلونکي ویډیو کې ستاسو درښایم چې بلاک چین څه شی ده، څه ډول کار کوي، ولې قوي سیستم دی. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم لینک پرېږدم، دغه ویډیو په خیر کې هم تاسو ته راځي. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو لایک کړئ، مخکې نور ملګرو سره شیر کړئ. مننه.